چې په چا باندې جادو شوی نو دی په دې چا پسې تلی شي چې هغه دا دعوه کوي چې زه جادو لرې کومه جادو اثرات ختمو. جواب دا یاده کړئ دا مسله ما مخکې څو پیرې بیان کړې ده. جادو ختمونکي یا د جادو اثرات چې ختموي او د دې دعوه کوي، دعوه به ځکه کوي چې کار خو الله په لاس کې کوي. دا به دوه قسمه دي. یو هغه دی چې هغوی شرعي دم استعمالوي. شرعي دم یعنې قرآني آیات، اذکار، دا ګډې وړې قصې پکې نه وي، د پردو زنانو سره یوازې نه کیني، زنانو له پکې لاس وروړه نه وي، منتري پکې نه وي، لوګي موګي پکې نه وي، پیري مریدي پکې نه وي. دې کې څه حرج نشته، بلکې د جادو د ختمولو خو طریقه هم دا ده چې قرآني آیاتو سره شرعي اذکارو سره ختمي. خو دا بل طرف چې کم دی دا چې جادو په جادو ختموي، په کوډو او په منترو، نو داسې ځي ته تله د حدیث او رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې چې څوک په جادوګر کوډګر پسې لاړ او ده چې د یوې خبرې تپوس وکړو خو مني ولا نه، لم تقبل له صلاة 40 لیله، 40 شپې د لمونځ نه قبلېږي. مني نه ګورئ. او دا چې تللی دی چې جادو پې لرې کوي دی به لازم خبره مني که نه به مني؟ مني به. نو چې مني د هغه څه حال دی، امام احمد دا حدیث راوړی دی چې څوک په کاهن په نجومي پالګر پسې ورغی فصدقه بما یقول، او هغه څه چې ورته وایي هغه یې ومنل چې او دی رښتیا وایي، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، د کفر وکړو، اسلام نه خارج شو. دا د منلو سزا ده، د منلو دا ده. او دغه شان حدیث کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو، امام ابو داود دا حدیث راوړی، جادو په جادو ختمول څنګه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم هو من عمل الشیطان، دا د شیطانانو کار دی. یاره په ما خو جادو شته خو نور سره نه ځم خو چې را جادو ختم کړم، نو تا نه چې را جادو ختموي خو هم جادو به استعمالوي که نه، او جادو کې هغه کفر کوي، نو خو ستا دپاره به هم دغه کار کوي که نه، نقطه باندې ورسېدی که نو. او دا زموږ په ملکونو کې نن سبا ډېر شوي دي. او نن سبا خو لا بل ټرین راوتی دی، پیسې ورکړي هلته ملک کې خو غربت عام دی، خلک ځان وجني، د غریبانو خودکشیانې کوي، خوراک نه میلاویږي، داسې حال دی. څوک بچي حلالوي لګیا دی. په داسې معاشره کې چې خلکو خوراک ته دومره ضرورت دی، داسې ګران کار نه دی چې ته یو سړی راولي هغه له یو 100 روپۍ ورکړي او ویډیو وکړي او تپوس دې وکړي ها ته مخکې ګرځېدی شوې؟ هغه وایي نه، اوس څنګه یې؟ اوس وایي ګرځه. دا نشي کېدی زموږ په ملک کې داسې کارونه کېږي چې عقل ورته خوځېږي. دا څه خبره شوه؟ بل ورځ مې یو له ویډیو کته، یو سړی پسې راوستی وایي دا چاړه دی او د دې ځینې نیولی دی او داسې خوځوي او خوځوي او خوځوي چف او خوځوي او چف او خوځوي او چف. بیا چې یې پرېږدي وایي بسم الله ووایه، هغه وایي بسم الله، ماشاءالله ماشاءالله وایي خبرې شروع کړه. زه دا نه یم چې داسې نشي کېدی، الله قادر دی په دې باندې، الله موږ له عقل لا کړی. ته یو صحیح چاړه راوله چې ګیم نه وي، چاړه راوله او په ده باندې یو کس دم واچوي یا یو ډاکټر دی وله علاج وکړي او دی دې خبرې شروع کړي، دی به د خوشحالۍ نه ټوپونه ووایي او ډایرکټ دی ورته وایي بسم الله ووایه. چاړه دی اوسه پورې خبرې نه شو کولی، دغه بسم الله که برابر وي. او موږ هغه روغ ورته ټکی ښایو بسم الله بسم الله داسې وایه، چې د کلونه خبرې کوي. ته خلک یې لیوني کړي، ښه یو یې را ټینګ کړی دی پر سترګو ولې چې لاس یې ښودی وي دا ړوند دی او څه پې وایي چوف او څه پې وایي چوف، بیا سترګې چې کوله او ته یې معاینې ویا بس تاسو شکریه ادا کوو. ده لکه چې سړی وړونی او سترګې کار شروع کړي هغه داسې لیونی کېږي سم، د خوشحالۍ نه ټوپونه ووایي او هغه د دې څه کلی کوم ته کې وګوري اینې ویا وینم زه بس وایي ستاسو کار وشو او بس دا زه کوم چې په دې 100 روپو ته هم ضرورت وي. په لاره څوک روان وي ته راشي 10 روپۍ در درکوو دلته یو ویډیو کوو په 10 د زره هم کوي. نو د الله نه یره پکار ده او په دغه کیسو باندې یقین مه ساتئ الا چې یو سړی درته معلوم وي چې دا د الله نه یریدونکی دی، قرآن او حدیث په لار روان دی، دې جادو یا عام دم جادو دپاره یا د نورو بیماریانو دپاره چې کوم دم اچوي هغې کې قرآن وي یا شرعي اذکار او دعاګانې وي چې هغه واضح وي د ټولو خلکو په مخ کې
زنانو له لاس نه وړي، پردو زنانو سره یوازې نه کیني، کوډې منترې لوګي څاروي حلالول دا قصې میسي پکې نه وي، نو داسې ځي ته تله جایز دی که څه حرج نشته، خو د نورو نه ځان لرې ساتي.